د لوی او بخونکي خدای په سپېڅلي نامه د پښتو تلویزیون قدرمنو لیدونکو د سلام په وړاندې کولو سره تاسو ته بلنه درکوم د خبري مجلې په دې برخه کې کورنیو خبرونو ته ویاند احمد فایق مومند. جمهور رئیس حامد کرزی نن د یو لوړپوړي حکومتي پلاوي په مشرۍ د امریکا متحده ایالاتونو پلازمینې واشنګټن ته روان شوی. په دې سفر کې به جمهور رئیس کرزی د امریکا د متحده ایالاتو له جمهور رئیس باراک اوباما او د هغه هیواد له یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره په جلا جلا ډول کتنې او خبرې اترې وکړي. په دې کتنو او خبرو اترو کې د امنیتي، سیاسي او اقتصادي مسؤلیتونو د لیږد اړوند مسایل، د افغانستان د امنیتي ځواکونو تجهیز او پیاوړتیا، د سولې بهیر او د افغانستان او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د امنیتي پریکړې په اړه خبرې اصلي موخوي. دغه راز په پام کې ده چې حامد کرزی به په دې سفر کې د درېنۍ په ورځ د ملي امنیت د لوی رئیس اسدالله خالد چې د امریکا متحده ایالاتو په یو روغتون کې تر درملنې لاندې ده پوښتنه وکړي. ویاند ایمل فیضي بیا د دې سفر په هکله ویلي چې دغه سفر په ترڅ کې به کرزی له خپل امریکایي سیال سره د اټکل شوي دوه اړخیز امنیتي تړون پر منځپانګ کې خبرې وکړي. دغه تړون به تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شتون او شمېر ښکاره کوي. د یوې تېره ورځ د جلال آباد په استناف محکمه کې له خپل خاوند څخه طلاق واخیست. دیوه وایي هغه او کورنۍ لا تر اوسه تر ګواښونو لاندې دي. د ننګرهار ولایت د استناف محکمې چارواکي وایي چې قاضي ظهور الدین د سترې محکمې لخوا له دندې ګوښه شوی دی او قاضي روحاني نیمروز ولایت ته بدلل شوی دی. ډیوه هغه ځوانه ژورنالیسته وه چې څه موده وړاندې د جلال آباد ښار یوې محکمې ته د کوژده شوي میړه څخه د طلاق اخیستلو قضیې سره ورغلې وه چې وروسته ورڅخه د ظهور الدین په نامه د یوه قاضي له لوري د بډو اخیستلو او د نوموړي سره د واده کولو غوښتنه شوې وه. ډیوې د قاضي ظهور الدین سره خبرې ټولې په پټه ثبت کړې وې او بیا یې له رسنیو سره شریکې کړې. تېره ورځ د نوموړې قضیه د جلال آباد ښار په استیناف محکمه کې د دې پر ګټه پای ته ورسېده. د پریکړې وروسته ډیوې د رسنیو سره په خبرو کې د خپل اصلي نوم ترڅنګ د مخکني قاضي د ګواښونو څخه هم سر وټکاوه. هغه وایي له دغه چارې وروسته نه تنها یوازې زه بلکې زما کورنۍ هم د مرګ له ګواښونو سره مخامخ شوې ده. نوموړې له حکومته د ځان او د کورنۍ د غړو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. ډیوه زیاتوي چې افغان حکومت د قاضي ظهور الدین او قاضي روحاني دواړه زمانه د بډو او ناوړه غوښتنې په تور محکمه کړي. خو استیناف محکمې مشر فضل هادي فاضل وایي چې قاضي ظهور الدین د سترې محکمې لخوا له دندې ګوښه شوی دی او قاضي روحاني نیمروز ته بدل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس کرزي په لومړي سر کې د دغې مسلې د ښه پلټلو په موخه دغه ولایت ته د یوه پلاوي د لیږلو خبره هم کړې وه. خو ولې تر دې دمه د دغه پلاوي د ورتلو او یا هم نه راتلو په اړه رسنیو ته معلومات نه دي ورکړل شوي. د استاد یاسر د کورنۍ وګړي رسنیو ته ویلي چې د طالبانو د فرهنګي کمیټې مشر استاد یاسر ژوندی دی او هغه نه دی وژل شوی. یا د سرچینې د خپل نوم د نه ښودلو پر شرط په خپلو خبرو کې ویلي چې استاد یاسر د 2012 میلادي کال په وروستیو کې د قطر او اسلام آباد ترمنځ سفر کړی. همدارس سرچینه وایي چې هغه شاوخوا یوه میاشت وړاندې له خپل یوه زوی او میرمنې سره له پاکستانه بهر په یوه هیواد کې کتلي دي. نږدې اووه میاشتې وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې نوموړی د پاکستان د څارګرې ادارې ISI په یوه زندان کې په مرموز ډول وژل شوی. هغه مهال هم طالبانو په رسمي ډول د استاد یاسر مړینه یا وژنه تایید نه کړه، خو رسنیو د طالبانو د ځینو لوړپوړو ناڅرګندو سرچینو په حواله ریپورټ ورکړ چې استاد یاسر مړ شوی او په پېښور کې د رحمان بابا په هدیره کې خاورو ته سپارل شوی. د افغان حکومت د وخت د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل هم د استاد یاسر د وژلو په اړه یوازې دومره وویل چې طالبان د هغه لمړنی پند واخلي. که څه هم د طالبانو ویندویان اوس هم د استاد یاسر په اړه پټه خوله دي، خو د طالبانو یو لوړپوړي چارواکي د استاد یاسر ژوندي پاتې کېدل تایید کړل، خو په دې اړه یې له څه ویلو ډډه وکړه چې هغه د پاکستان نه بهر د خپل کورنۍ سره لیدلی دی. استاد یاسر د طالبانو په لیکو کې مهم کس دی چې په افغانستان او پاکستان کې څو ځله نیول شوی و، چې په 2001 میلادي کال کې له څرخي پل زندانه د یوه ایټالوي ژورنالیست په بدل کې خوشي شو او بیا په
پاکستان کې په پټه تر میشتېدو وروسته د پاکستاني حکومت لوري ونیول شو. استاد یاسر د افغانستان د جهاد په کلونو کې هم د اتحاد اسلامي په ګوند کې جګپوړی کس و او د مجاهدینو د حکومت پر مهال د ښار او کور جوړونې وزیر هم پاتې شوی. د کورنیو چارو وزارت ویاندوی په هند کې د پاکستان په ضد د څرګندونو په اړه د کورنیو چارو وزیر له لوري احضار شوی دی. صدیق صدیقي په ورځني کنفرانس کې د ګډون لپاره هند ته تللی و او هلته د پاکستان په اړه څرګندونې کړې وې چې پاکستان پرې نیوکې کړي. دا هم ویل شوي صدیق صدیقي هند ته تر روانېدو یوه ورځ مخکې کورنیو بهرنیو خبریالانو ته په مرکه کې ویلي وو چې پاکستان د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنې ته دوام ورکوي او د پاکستان حکومت د طالبانو ملاتړ کوي. خو باوري سرچینه وایي چې صدیقي د کنفرانس په دوهمه ورځ د کورنیو چارو د وزیر مجتبی پتنګ له لوري کابل ته ور وغوښتل شو. پاکستان د جمعې په ورځ د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویاندو څرګندونې بې بنسټې وبللې او ویل چې دا ډول څرګندونې د دواړو هیوادونو دوه اړخیزې اړیکې اغېزمنوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر احضار کړ او ورته وویل چې په هند کې د صدیق صدیق وروستۍ خپرې شوې څرګندونې پاکستان ته د منلو وړ نه دي او د دې هیوادونو د ورورګلوۍ اړیکو د روحیې پر ضد دي. د افغانستان سفیر په ځواب کې وویل چې د صدیقي څرګندونې د افغانستان د حکومت د رسمي دریځ خلاف دي او د افغانستان حکومت به پر دې موضوع غور وکړي. افغانستان او پاکستان په دې وروستیو کې پریکړه کړې چې په خپل منځ کې د اعتماد د رامنځته کولو او د اړیکو د نږدې کولو لپاره به په حکومتي کچه پر یو بل تورونه نه پورې کوي. رسنیو ته د رارسېدلو معلوماتو پر بنسټ په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر داودزي د صدیقي د څرګندونو په اړه د پاکستان د اعتراض په اړه ارګ ته خبر ورکړ او ګمان کېږي چې مجتبی پتنګ د ارګ په غوښتنه صدیق صدیقي فرانس تر بشپړېدو وړاندې کابل ته ور احضار کړی دی. تر اوسه څرګنده نه ده چې صدیق صدیقي به د کورنیو چارو د وزارت د ویاندوی په توګه په دنده پاتې شي او که بله دندې لرې شي. د اوبو او برېښنا وزارت د هېواد په ختیځ کونړ ولایت کې پر پیج سیند د ماڼوګۍ د برېښنا بند جوړولو اعلان وکړ. افغان چارواکي وایي د دغه بند لګښت د افغان حکومت له لوري ورکول کېږي او چارې به په راتلونکو 4 کلونو کې بشپړې شي. د ماڼوګۍ بند د جوړېدو تړون لیو افغاني شرکت سره شوی چې په جوړېدو به د کونړ ولایت 4000 کورنۍ له برېښنا برخمنې او سلګونو کسانو ته به کار پیدا شي. د ماڼوګۍ د برېښنا بند د کونړ په ماڼوګۍ ولسوالۍ کې د نږدې 15 میلیارډ افغانۍ په ارزښت جوړیږي چې پیسې د افغان حکومت له بودیجې ورکول کېږي. په تیرو څو کلونو کې د هېواد په سویلي او ختیځو سیمو کې د برېښنا د بندونو جوړېدو پر مهال یو لړ امنیتي ستونزې راولاړې شوي چې د بندونو د جوړېدو چارې ټکنۍ کړې دي. پوښتنه دا ده چې حکومت به وکړی شي چې په کونړ ولایت کې د ماڼوګۍ بند پروژه پرته له امنیتي ننګونو بشپړه کړي که څنګه. د اوبو او برېښنا وزیر محمد اسماعیل خان د برېښنا د لویو پروژو پر وړاندې د پرتو ستونزو پخلی کوي خو وایي حکومت له مخې د لرې کولو وړتیا لري. په ولسي جرګه کې د کونړ ولایت د خلکو استازی شاهد لا شاهد هم د امنیتي ستونزو د مخنیوي په برخه کې له حکومت سره خپل ټینګ ملاتړ وښود او ویل کونړیان په دې لړ کې هر ډول مرستو ته چمتو دي. یاد دې وي دا هغه ستر بند نه دی چې له تیرو لسیزو راهیسې افغانان د کونړ ولایت پر سیند د جوړېدو انتظار باسي. د کونړ ولایت پر سیند د برېښنا د تر ټولو لوی بند پر وړاندې لویه ننګونه د ګاونډیانو له لوري د دغه بند پر وړاندې ستونزې یادېږي. خو د اوبو او برېښنا وزارت بیا د دغه بند د نه جوړېدو لوی لامل د بودیجې نشتوالی بولي. د هېواد نږدې 80 سلنه اوبه ګاونډیو هېوادونو ته بهیږي چې کېدای شي 25,000 میګاواټه برېښنا تولید کړي په داسې حال کې چې اوس له یوازې 15,000 میګاواټه برېښنا څخه ګټه اخیستل کېږي. بل لوري ته د مالیې وزارت د اسیا له پراختیایي بانک سره په شمال کې د کندوز او بغلان ولایتونو ته د برېښنا د مزو د غځولو یو تړون هم لاسلیک کړی دی. د میدان وردګو ولایت د سولې ولایتي شورا او مرکز کابل د سولې د عالي شورا په هلو ځلو د بګرام له زندانه څخه 8 تنه زندانیان راخوښې او د خپلو کورنیو سره یوځای شول. د یادو مراسمو په اړه په جوړه شوې غونډه کې د ولایت والي عبدالمجید خوږیاڼي سربیره د سولې ولایتي کمیټې غړو د خېلو مشرانو او د یادو زندانیانو کورنیو ګډون کړی و. د ولایت والي د بګرام له زندانه څخه د راخوښه شوو زندانیانو څخه وغوښتل چې د سولې د بهیر له لارې په سیمه کې د جګړې او بې ځایه وینو تویولو مخه ونیسي او ولسونو ته د جګړې او جګړو پر ځای دایمي سوله رامنځته کړي چې په دې صورت کې به ستاسو په رښتینو هلو ځلو سره به د سلګونو کسانو ژوند خوندي شي او هم به په سیمه کې د دایمي اقتصادي هڅو لپاره لاره هواره شي.
د سولې د ولایتي کمیټې د دارالنشا مسؤل جواد مختار په وینا چې د سولې د ولایتي کمیټې او د سولې د عالی شورا په هلو ځلو د هیواد په کچه 80 تنه هغه زندانیان چې پخوا په بګرام کې د نړیوالو ځواکونو سره ول په لومړي ګام کې افغاني ځواکونو ته تسلیم او 13 ورځ راخوشي شول چې په دغه کې 8 تنه د دې ولایت د مرکز سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي دي. نوموړي زیاته کړې چې د سولې عالی شورا د هیواد په کچه په هغو 1200 زندانیانو همکار کوي چې اوس مهال د افغان ځواکونو سره بندیان دي چې ډېر ژر به هغه هم د سولې د غړو په هڅو راخوشي شي چې 18 تنه د دې ولایت اوسیدونکي دي. د هرات ولایت په 14 ولسوالۍ کې زعفران کرل کیږي. په پاتې دوه نور ولسوالۍ کې هم ازمایښتي تجربې ترسره شوې دي. هرات ولایت په ټول هیواد کې د زعفرانو د تولید په ډګر کې لومړی مقام لري او سکل چارواکي وایي چې ښې لاسته راوړنې لري. په هرات ولایت کې د زعفرانکارانو د ټولنیز شورا مشر بشیر احمد رشیدي وایي د تیر کال په پرتله د زعفرانو تولید کچه 50 سلنه لوړه شوې. دا شمیرې د رشیدي په وینا ښیي چې سږ کال د ټول افغانستان 95 سلنه زعفران په هرات کې تولید شوي. سره له دې چې هر کال د زعفرانو د تولید کچه لوړیږي خو په معیاري توګه د هغو د پروسس او د مناسبو بازارونو نشتوالی لا هم د کروندګرو د ډېرې ودې مخه نیسي. په هرات کې اوس مهال د زعفرانو د تولید 14 شرکتونه او د زعفرانکارانو 25 ټولنې فعالیت لري. هرات دغه راز هڅه کوي چې د هیواد په ډېرو نورو ولایتونو کې هم د زعفران د کښت رواجولو لپاره خپلې تجربې له نورو کروندګرو سره شریکې کړي. په دې بهیر کې پرمختګ هم شوی. اوس د هیواد په کورنیو بازارونو کې 1 کیلو زعفران په 80,000 افغانۍ خرڅېږي. تمه کېږي چې په زیاته کچه په افغانستان کې د زعفرانو د کښت رواجېدو سره د بېوزله کروندګرو په اقتصادي حالت کې د پام وړ بدلون راشي. وروستی خبر هم له پښتونخوا نه. قاضي حسین احمد جنازه د پښتونخوا پېښور په جناپار کې وشوه چې ګڼ شمېر سیاسي او دیني مشران هم ورغلي وو. قاضي حسین احمد په نوښار کې د کاکا صاحب زیارت په کلي کې خاورو ته وسپارل شو. حسین احمد د وفات کېدو پر مهال د 4 کالو و او نوموړی له څه مودې راهیسې د زړه په رنځ اخته و. د اونۍ په ورځ د نوموړي د روغتیايي حالت له خرابېدو وروسته هغه د درملنې لپاره د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته ولېږدول شو چې د زړه درېدو له امله په هغه ځای کې ومړ. درنو لیدونکو دا وو کورني خبرونه. تر دې دمه له ملتیا مننه. بهرني خبرونه په نړۍ دا وخت کې له لږ ځنډ وروسته مه هېروئ. نړۍ دا وخت ښه راغی. د پاکستان پوځ وایي هندي پوځیانو د کشمیر په سون پترا سیمه کې چې دواړه هیوادونه د ملکیت دعوا لري د دوی پر یو پوځي پوستې برید کړی، خو د هند پوځ د پاکستان دا ادعا ردوي. څارونکي په دې باور دي چې ښایي دا پیښه د دواړو هیوادونو زړې ترنګلې بیا تازه کړي. د پاکستان پوځ په بیان کې ویلي چې ځواکونو د برید ته په وخت ځواب ووایه او په شای وتمبول. بیان زیاتوي چې له بریده وروسته د کنټرول د لیکو په اوږدو کې چې د پاکستان او هند نړیوال رسمي سرحد پیژندل کیږي او د دوو هیوادونو پوځونه منظمې ګزمې پکې کوي، د دواړو خواوو پر یو بل ډزې کړي. د هند د پوځ وایي ډګروال جګدیش داهیا وویل چې هندي ځواکونه د کنټرول له کرښې نه دي اوښتي. د په وینا د پاکستان پوځ د ورباندې سرغړونه کړې او د هند پوځ یې ځواب ویلی. د هند د پوځ وایي زیاته کړې چې د دوی هیڅ یو سرتیری د کنټرول له کرښې نه دی اوښتی او تلفات هم نه لري. د 1940 میلادي کال راهیسې چې هند له برطانیې څخه خپله خپلواکي واخیسته او پاکستان ترې جلا شو، دواړه هیوادونو پر کشمیر د ولکې په اړه ګڼې جګړې کړي چې وروسته یې 14 کاله وړاندې وه. په 1999 میلادي کال کې پاکستاني ځواکونو د کنټرول له کرښې واوښتل او د هندي کشمیر کارګل سیمه یې ونیوله، خو هندوانو ډېر ژر وایستل. په 2008 میلادي کال کې پر ممبئی ښار کې د برید پیښې د دواړو هیوادونو اړیکې بیا سختې زیانمنې کړې. په دې کال کې یوې وسلوالې ډلې د ممبئی په یوه هوټل وسلوال برید وکړ چې 116 کسان پکې ووژل شول. هند په پاکستان کې ډیره لشکر طیبه ډله په دې برید کې تورنه کړه، خو په تیرو څو میاشتو کې ډیلي او اسلام آباد د خپلو اړیکو د ښه کولو هڅه وکړه او په دې ترڅ کې تیره میاشت دواړو خواوو د ویزې په ورکولو کې یو لړ اسانتیاوې هم رامنځته کړې.